د ننګرهار پچیرګام ولسوالي چې ځانګړې طبیعي ښکلا لري، خو دغه ښکلا د انسانانو په لاس جوړو شویو شنو پټیو، کږو وږو پولو او ابشارونو نوره هم ښایسته کړې او په ورتګ یې د انسانانو روح تازه کیږي. د همدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په رغنیزه برخه کې ورته کم پام شوی، غواړي چې د سړک استنادي دیوالونو، ویالو پخولو، بند جوړولو ته یې پاملرنه زیاته شي. دغه پاس ځای کې زموږ یو سړک دی چې هغه خام دی تر اوسه پورې په ولسوالۍ پورې هغې باندې باید کار وشي. د ویلې بند دی زموږ خام دی چې سیلاب راشي وړي رانه ډېر وړي، ویله هم خرابه ده او موږ غواړو چې موږ ته په دغې باندې کارونه وشي. خو زموږ اړتیا زیاته ده، زموږ سربندونه وران دي، زموږ سړکونه به دغه دي، یو اندازه سړک پوخ دی، نور تر ولسوالۍ پورې 3 کیلومتره سړک خام دی، دغه باید پوخ شي. باید نورم د حکومت موږ سره کومک وکړي. د پچیرګام ولسوال وایي دغه ولسوالۍ کې ډېری رغنیزې پروژې تطبیق شوي چې پکې استنادي دیوالونه، فرعي سړکونه، ویالې، بندونه او اوبو شبکې شاملې دي. پر ځینو هغو کارونه روان دي او د یو شمېر نورو پروژو کارونه به هم ژر پیل شي. دلته د پیپسکیم شبکو کې دغې پروژو کې ډېرې شوي دي او لا هم دې ته اړتیا زیاته لیدل کېږي. د سړکونو په برخه کې هم دلته یو څه ناڅه اړتیا شته ده چې فرعي سړکونه دلته د نورو ولسوالیو په پرتله باندې بې انتهایي زیات سړکونه الحمدلله تیر شوي دي او د امارت اسلامي مسؤلینو الحمدلله هغه تیر کړي د ولس په همکارۍ باندې. او یو سړک چې ډېر زیات اړتیا ورته ولس لري چې د لاندې صبر نه تر پاسه تنګي پورې دغه سړک د دې ته ولس ډېر اړتیا لري او رغېدلی نه دی، پوخ شوی نه دی، خو دا هم الحمدلله د فواد عامې د خوا نه د دوی هغه سروې شوې ده. نو امید دی انشاءالله چې په لنډ وخت کې به په دې باندې به کار انشاءالله شروع شي. د مسؤلینو په وینا هڅه کوي چې راتلونکي د روغتیا، کرنې، زیربنایي برخو او نورې رغنیزې پروژې چې اړتیا ورته زیاته وي په پچیرګام ولسوالۍ کې تطبیق کړي.